قدرمنو هیوادوالو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه انجینر محمد نبی شمس یم. له 2 کالو را په دې خوا په آلمان هیواد کې ژوند کوم. تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم. روژې، عبادتونه، لمانځونه الله په دربار کې قبول او منظور شه. ګرانو هیوادوالو، د آلمان او د افغانستان د ژوند تفاوتونه شته دي، اما دومره خبره ده چې دلته هم جماعتونه شته دي. ټول مسلمانان جماعتو ته ځي، مونځ پکې کوي، اما څومره چې لذت د ژوند په افغانستان کې زیات دی. مثال رخصتي ده د اختر ورځ په ټول افغانستان کې او په ټول اسلامي نړۍ کې رخصتي ده د اختر اوله ورځ، اما دلته ټول خلک کار ته ځي. څنګه چې د سهار مونځ وشي، د اختر مونځ وشي، ټول خلک کار ته روان دي. دویمه خبر دا ده چې دلته زیاتره مسلمانان چې دلته اوسېږي زیاتره د اسلامي ټولنې خلک دي، د مختلفو مملکتونو راغلي دي. یو د بل سره په هغه ښاراتو کې چې دوی مثلا زیات دي، د نورو افغانانو سره ډېر رفت آمد نه لري. کومو ښاراتو کې چې یا په کومو منطقو کې چې افغانان اوسېږي، یو د بل سره رفت آمد کوي، تګ او راتګ سره لري، اختر مبارکۍ لري، د اختر لمانځنه لري. خو کوم لمانځنه چې بیا هم د تګ او راتګ په افغانستان کې ده، دلته دومره نه ده. نو تاسو ته ښه اختر غواړم، د اختر ښې شېبې تاسو ټولو ته غواړم. غوښتل مې چې په څو نقطو کې تاسو ته د ژوند د حالاتو وړاندوینه وکړم چې تفاوتونه د ژوند دومره دي. ښه وخت، ښې شېبې.